یا رب العالمین خدای د عرفات په دې میدان کې ولاړ یو الله تا ته مونږ لاس اوچت کړی دی پروردګاره زمونږ ګناهونه معاف کا الله زمونږ ګناهونه معاف کا خدای زمونږ ګناهونه معاف کا زمونږ واړه او لوی زمونږ پټ او ښکاره زمونږ لومبني او وروستني زمونږ زاړه او نوي ټول ګناهونه معاف کا یا الله مونږ ستا بندگان یو خدای ته زمونږ رب یې ته زمونږ خالق یې ته زمونږ مالک یې تا پیدا کړي یو په دې د خدای ستا شکر ادا کوو ته انسانان پیدا کړي یو تا په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړي یو په مسلمانانو کې د یو عظیم مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي یو قرآن والا اهل القرآن پیدا کړي یو الله ستا په ټولو الله پر رسولانو کتابونو د آخرت پر ورځ په تقدیر په جنت دوزخ ستا په ذات او ستا ټولو پیغمبرانو باندې الله زمونږ ایمان دی خدای پاکه مونږ تا ته محتاج یو تا ته ملاس اوچت کړی دی سرتور سر درته خدایه ببر سر والا او سرتور سر ببرو ګیرو سره او خدای خپې بلې خپې د کفن په دې دوو څادرونو کې د عرفات په میدان کې تا ته ولاړ یو الله زمونږ ستا نه بغیر بله سره شته دی نه مونږ چې خدای ګناه وکړو تا له رامنډوو ته زمونږ رب او دا مو ایمان دی چې بغیر ستا نه د ګناه بخونکي بل څوک نشته الله زمونږ ژبې د خدای د دعا د غوښتو قابل نه دي مونږ ستا مخکې سترګې نه شو لګولی الله مونږ خو په ګناه ککړ یو څنګه چې یو پمن او یو ګګ په خټو کې ککړ یو مردار شی هغه وي دقسې مونږ په ګناه کې ککړ یو په ګناهونو کې مونږ خدای د ګناه په خټو چقلو کې پروردګاره مونږ ډوب یو پروردګاره مونږ په دې دنیا کې اوسېږو خدای زمونږ ډېر ګناهګار یو او په خپله خدای زمونږ په دې ګناهونو دا کائنات ګواهان دي مونږ دا نه وایو چې مونږ پاک یو مونږ وایو مونږ ګناهګار یو او دا مو ایمان دی چې ته بخونکی یې ته مهربان یې الله مونږ په غوښتو ته په قبلولو او ته په بخشش او په مغفرت الله خوشحالیږي الله تا خو په قرآن کې اعلان کړی دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم چې مانه وغواړئ زه درکومه مانه وغواړئ زه قبلومه او بیا تا ویلي دي من یستکبر عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین انسان په غوښتو خفه کیږي او تا دمکی را کړې ده که تاسو نه غواړئ او کبر کوئ نو ذلیله به م دوزخ ته ولیږم نو خدایه ستا په در کې څه کمی نه راځي که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو ونیسې مونږ غر کیږو مونږ تباه کیږو مونږ رسوا به شو مونږ به تباه شو او که ته مونږ وبخې نو خدای ستا په اسم نه خدای ستا په څه خدای ستا په څه خدای ستا په څه که ته مونږ وبخې مونږ معاف کړه الله مونږ معاف کړه خدایه ته مونږ معاف کړه الله ته مونږ ګناهونه وبخه خدایه خدای مونږ هر قسمه ګناه په مونږ کې شته خدایه د عرفات په دې میدان هم تا ته لاس اوچت کړی دی خدایه سرتور سر درته ولاړ یو خدایه دغه جامو کې به قبر کې پراته یو خدایه خدای ستا نه بغیر د موږ بله سره نشته ربه موږ چا ته وجاړو خدایه چا له لاړ شو خدایه خدایه چا له لاړ شو چا ته وجاړو چا ته سر ولګو بل رب نشته بغیر ستا نه بل بخونکی نشته بغیر ستا نه بل مهربانه نشته بغیر ستا نه شکر دی خدای چې ته زموږ رب یې شکر دی خدای چې ته زموږ خالق یې شکر دی چې تا ته وجاړولم یخ شي خدایه چې وجاړولم یخ شي خدایه خدای ته معاف کړي خدای معاف وکړي خدای معاف وکړي خدای مونږ وبخښي خدای زموږ په ګناه د عفو قلم راکاږي خدای مونږ ستا په در کې سترګې نه شو لګولی خدایه په ګناه ککړ یو خدایه مونږ سترګې تا سره نه شو لګولی مونږ تا په مونږ څومره رحم وکړو مونږ له دې ښکلی ژوند راکړه بچي دې راکړل مال دې راکړه عزت دې راکړه مونږ تاله څه وکړل مونږ خو تاله څه هم نه دي کړی خدایه
تا مونږ له هر څه راکړل، نعمتونه دې راکړل، رزق دې راکړه، د دنیا ژوند روغ صحت دې راکړه. نو خدایه مونږ تاله څه کړي دي؟ اسم نه خدایه، ای خدایه مفتو کې دې پیدا کړو، مفتو کې دې مسلمانان پیدا کړو. الله مفتو کې مبخا، الله مفتو کې مبخا. زمونږ واړه ګناهونه او زمونږ غټ ټولو بخا، زمونږ اول او زمونږ آخر ټولو بخا، زمونږ زاړه او نوي ټولو بخا، زمونږ پټ او ښکاره ټولو بخا. خدایا چې ستا کم حقونه دي او زمونږ په غاړه کې پراته دي، الله ته بادشاه څوک درنه تپوس نشي کولی، ته هر څوک تپوس نشي کولی چې دا خلسري دی ولې وبخل، تا نه څوک تپوس نشي کولی. خدایا خپل حقونه راته وبخه، خپل حقونه راته وبخه. او که ستا د بندګانو کوم حقونه زمونږ په غاړه کې دي نو خدایا نو ستا بندګان دي، تا له چل درځي، موږ له نه ورځي. خدایا د هغې نه هم خلاص کا. خدایا هغه حج چې تا فرمایلی دی چې څوک حج وکړي رفث او فسوق او جدال جګړې پکې نه او د ګناه خبرې پکې نه، نو رجع کیوم ولدته امه، داسې واپس شو لکه د مور نه پاک پیدا. خدایا د مور نه چې څنګه پاک پیدا و حق قسم کې خدایا زمونږ دا حج مبرور وګرځې، حج مقبول وګرځې، پای حج مبرور وګرځې، حج مقبول وګرځې. الله حج مبرور وګرځې، الله حج مقبول وګرځې. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. یا الله ستا په ښکلي نومونو، ستا په ښکلي صفتونو، الله ته حنان منان ذوالجلال والاکرام، الله ته حی قیوم، ستا نه بغیر بل رب نشتا. الله زمون گناهونه معاف کا، الله زمون گناهونه معاف کا، زمون د مور او پلار گناهونه معاف کا. یا الله چې د چا مور او پلار جمدي دي روغ صحتونه ورکا، او چې د چا مړه دي خدای قبر په ګلې ګلزار کا، قبر تیرې په رڼا کا، تقصیرات او پاتارا نیولې خدای پاک ته معاف کا. زمون نیکونه نیاګانې که د پلار د طرف نه که د مور د طرف نه مغفرت نصیب کا. دعاو کې زما والدینو ته بالخصوص دواړه قبر کې پراته دي، زما پلار مور خدای وبخښي، زما یو ترور بابا سره ډېره مینه کړې ده، قبر کې پراته ده، دعا کوي چې خدای وبخښي. زما یو خور ده قبر کې پراته ده، دعا ورته وکړه چې خدای وبخښي. خدای زموږ مړي وبخښي، خدای مړي وبخښي، ژوندي وبخښي. خدای د دوی چې کوم مړه دي په قبرونو کې پراته دي خدای ته وبخښي. خدای که عذابونه پرې پراته، خدای زموږ د دعا د برکته ته عذابونه لرې کړي. الله موږ سره خو مور او پلار ډېر ښه کړي دي، ډېر یې ښه کړي دي، دا زموږ هر څه د هغې د برکت. خدای ته وبخښي، خدای قبر تیرې پرې رڼا کړي،
او چې د چا مور پلار جم دي خدای روغ صحتونه ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي یا الله تا تم لاس نیولې دی مونږ د خپلو بچو د غمونو نه وساته خدایه مونږ ته د خپلو بچو غمونه مه ښایه الله بچي مزګزاره که خدای دینداره که خدای د مخلوق د شر نه وساته د حاسدینو د حسد نه وساته د شریانو د شر نه وساته د بد نظرو د بد نظرو نه وساته ظالمونه چې څوک کوي خدای ته پکې کامیاب کا ته کامیاب کا زمونږه خدایا زمونږ رونه زمونږ خویندې زمونږ رنداریانې او د هغې اولاد خدای د دنیا و آخر خوشحالی ورکړه د دنیا او د آخر د غمونو نه وساته زمونږ زمان زمونږ اوښیان خدای ټول وبخه ټول په خپل کورونو خوشحاله که یا الله چې د چا بچي نی بچي وله ورکه د چا زامن نی نارینه اولاد وله ورکه ای رونو د اخلاص دوا ماته وکړې ماته وکړې سلمان له ونیز حمد له خدای زامن ورکړي زړه د اخلاص سره ته دوا وکړي دا زولې لږې خدای ته اوچتې کړي یا الله زما سلمان له ونیز حمد له او خدای که تاسو کې رچا زامن نی نوسی نی زولې درته نیس موږ له خدایه نوسی راکړي زامن راکړي خدای ستا د دین دپاره غواړو ستا د دین دپاره غواړو خدای ارمان وسان وسیرې دعا وکړې چې خدای خوشحاله کړي خورایونه مې دي ورېرونه مې دي دعا وکړې او چې زما دپاره دا لږه دعا وکړې چې خدای دینداره کړي خدای د غمونو فتنو نه ستاسو بچي ستاسو خورایونه ورېرونه ټول د خدای کامیاب کړي او د چا چې د زړه څه حاجات دي زړه کې راولې حاجات خدای ته مونږ د خپل رب نه غواړو مونږ د بل چا نه غواړو مونږ د هغه ذات نه غواړو چې هغه پرې خوشحالېږي مونږ د هغه ذات نه غواړو چې هغه سره هر څه شته مونږ د هغه ذات نه غواړو چې هغه زمونږ په دې چغو خوشحالېږي ریاکارۍ نه م توبه ده الله توبه ده خدایه ګناه نه م توبه ده بیا به نه کوو خدایه خپل حاجتونه لکې راولئ خپل حاجتونه راولئ لکې راولې لکه حاجتونه خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای موږ له روغ صحتونه راکړي خدای روحاني جسماني بیمارونه هم پاک کړي خدایه موږ له روغ صحتونه راکړي څوک بیماران یې ته جوړ کړي د چا ښځې او د چا خاوندان د چا مور او پلار د چا کورونو کې څوک بیماران دي خدایه مرض ستا په لاس کې دی شفا ستا په لاس کې ده خدای ته روغ صحتونه نصیب کې خدای ته جوړ کې پروردګاره یا الله بیا دنه سوال کوو چې د چا څه حاجات دي بله پوره کړي الله مونږ ته خو ډېرو خلکو د دعاګانو ویلي دي مونږ ته تمه ده د دعاګانو نو مونږ ته خو هغه يیر دي رانه هر څه رانه يیر شو خدایه د هغې دعاګانې مانه یېرې دي نو تا ته د یادولو حاجت نشته خدایه چې څوک زمونږ د دعا په تمه دي خدای دعا وله قبوله کړي چې څه دعاګانې غواړي تا ته معلوم دي خدای وله قبوله کړي یا الله مونږ د خپلو ښځو سره او دا زنانه د خپلو خاوندانو سره او مونږ د خپلو خویندو وروڼو بچو سره د نوسان وسو زمان او خیانو سره خدای دې ځای ته بار بار راولې خدای د عرفات مخیري مه کې یا الله د عرفات مخیري مه کې خدای د عرفات مخیري مه کې ته قبول کې خدایه ته قبول کې الله مونږ تا نه ډېر خوشحاله یو ډېر خوشحاله یو الله ته زمونږ نه راضي شه خدای زمونږ نه خوشحاله شه الله ته مونږ ډېر خفه کړی ښه ته مونږ ډېر خفه کړی مونږ سره جوړه وکړه زمونږ په دې زولۍ کې خدایه خیر واچوه زمونږ زولۍ کې خیر واچوه زما لوڼه دي هغې ته دعا وکړئ چې خدای په خپلو کورونو خوشحاله کړي انګیندې مې دي دعا وکړئ چې خدای روغ صحتونه ورکړي دلته خدای ما سره راولي او زما دا ستاسو خپله مو ځان ته مو کې ما ته زمونږ د انګیندو د هغې مور او پلار وروڼه خویندې ټول الله خوشحاله کړي
خدای ټولو له خیرونه ورکې. خدای زمونږ رشتې چې چا سره دي ته خوشحاله کې، او خدای چې څوک هم خپلوان دي ته خوشحاله کې، چې څوک هم دوستان دي ته د دنیا او آخر خوشحاله نصیب کې، د دوستانو بچی من الله خوشحاله کې، خیر او برکت نصیب کې. زمونږ ټول ګروپ چې دلته ناست دی او که په خیمو کې دی او که په لارو کوڅو کې دی، خدای د ټولو عرفات قبول کې، د ټولو حج قبول کې. سربلند حاجي صاحب ته هم دعا وکړئ، خدای دې خوشحاله کړي. هر څه چې وشو الله دې وله خیر او برکت ورکړي. دا غرونه دي بخبلند ډاکټر صاحب دی او دا موږ سره دلته بل لورم راغلی دي، نورونه ټول دې خدای خوشحاله کړي. الله دې خیرونه او برکتونه نصیب کړي. زما بعضې دوستان دي په مردان کې، پېښور کې، یو ځای بل دی، ما سره ډېر محبت کې ډېر اخلاص کوي، نمونه یې نه علم. خدای ټول خوشحاله کړي، ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. او خدایا د ټولو د دواړو جهانو خیر نصیب کې. پنډۍ کې زما یو دوست دی او دارنګې فیصل آباد کې دی، پېښور کې دی، آیت آباد کې دی، او زمونږ په بخشو کې دی، دارنګې په چارسده کې. ټولو ته دعا کوي چې الله خوشحاله کړي. او خدای پاک د چا بچو کې اتفاق نشته، دعا کوي چې خدای د بچو اتفاق نصیب کړي. دینګین د اتفاق الله نصیب کړي او په کورونو کې خدای اتفاق راولي. د چا چې کورونو کې ناچاقۍ دی خدای په روغې بدلې کړي، په اتفاقې بدلې کړي. یا الله د زنګدن د سختۍ نه مو ساتي، والله د قبر د عذابونو نه مو ساتي، د آخرت د سختو نه مو ساتي. خدایا د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي، د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي، د کوډګرو د کوډو نه مو ساتي. خدایا مونږ ټول سره د باله بچه، سره د زامنو لونو د هغې د اولاد خویندې رونو د هغې د اولاد دوستانو سره خدای مونږ د خپل حفاظت په قلا کې بند کړي. یا الله که مونږ ته څوک سکیمونه جوړئ، زمونږ بچو ته څوک سکیمونه جوړئ، زمونږ مال ته څوک سکیم جوړئ، زمونږ عزت ته څوک سازشونه جوړئ، الله هدایت ور نصیب کړي. که هدایت په قسمت کې نه نو خدای په خپل قهر ووایي او خدای زمونږ ته حفاظت نصیب کړي. خدای که مونږ ته څوک سکیمونه جوړئ او زمونږ بچو ته جوړئ، زمونږ مال ته، زمونږ عزت ته، زمونږ حیا ته خدای هدایت ور نصیب کړي. که هدایت قسمت کې نه په خپل قهر ووایي، په خپل توره ووایي، ولې مسلمان ته سازش جوړئ، مونږ ته محفوظ کړي. خدای زمونږ پړونو کې مسلمان ته چې حسدونه یې لرې کې خدایا، بغضونه یې لرې کې خدایا، او که مونږ ته د چایوم خدای لرې کې حسدونه بغضونه لرې کې. که چا سره برانې دي په روغې بدله کې، چا سره فتنې دي په روغې بدله کې، او خدای ترا ناراضي شي. یا الله خدایا تم دا خیری حج مکې تم بیا بیا راولې، رستو مرحلې د مزدلفې د جمراتو طواف وداع راته آسان کې، مدینې منورې تم په خیر بوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدارم نصیب کې، د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې، د هغې شفاعتم نصیب کې، د هغې روضې مبارکې تم خدای بار بار ادرولې کې، د درود شریف توفیق راکې. خدایه که حرمینو کې مونږ څه بې ادبۍ کړي، طوافونو کې رانه غلطۍ شوي، عمرو کې غلطۍ شوي، معافي غواړو معافم کې. خدای د حرمینو آداب را نصیب کې، خدای د حرمینو آداب را نصیب کې، او د مدینې شریفې آداب را نصیب کې. الہ العالمین زمونږ دا غیږې او زمونږ دا زولې د خیر نه ډکې کې خدایا. زمونږ د سلمان دی والده لږه بیماره ده، د جمع او د اخلاص دعا ورته وکړه چې خدای روغ صحت ورکړي، الله وله شفا ورکړي او بیماری خدای په روغ صحت بدله کړي، او موږ سره خدای پاک سره د ټولو بچو دلته بار بار راوستلی کړي. او خدایا که ستاسو په کورونو کې څوک بیماران وي، یا الله بیماری خو ستا په لاس کې ته وله شفا ورکړي او خدای روغ صحتونه ورکړي. الله زمونږ د ښکلي ملک پاکستان مل شي خدایا، زمونږ ښکلي ملک پاکستان آباد کې خدایا، زمونږ ښکلي ملک پاکستان په قرآن او په سنت آباد کې الله. او خدای چې دا کم کشپکشان پکې شروع دي او دا فتنې شروع دي، معاشي مشکلات دي، خدای دا په خیر باندې بدل کې. زمونږ ډېر ښکلی ملک دی، خدای ته په قرآن او سنت آباد کې الله. د سعودي د حکومت الله په دین آباد کې، د حرمینو حفاظت وکړي، د دې ښکلي ملک الله حفاظت وکړي، خدای زمونږ حفاظت وکړي، زمونږ د دین او د ایمان حفاظت وکړي، خدای خاتمه بالایمان کې. یا الله که تا زمونږ په تقدیر کې څه سختي لیکلي او زمونږ په تقدیر کې د خدای څه پریشانۍ لیکلي، یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب،
خدای ته خو بدلول شي کنه نو خدای زمونږ هغه پریشانه په خوشحالو بدل کړي زمونږ مشکلات په خوشحالو بدل کړي چې چاته څه ټینشنونه دي خدای ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك او دلته زمونږ بعضې ملګرو ډېر خدمتونه وکړل دا دې په کورسو کې وګرځولم مې د حاجي صاحب دی او دا دلته سلیمان دی او دا دغه دی دا او زاید الله دی او دا دغه څه شو او صدیق دعا ورته وکړې مونږ سره ډېر ښه وکړل د دې د برکته مونږ رالو خدای ډېرې خوشحاله خدای ته بار بار دلته راولې خدای د زړه حاجات یې پوره کړي او زما د ورور دی منظور د والد صاحب دی والده ما ته همیشه وایي مونږ ته دعا کوئ دعا والدینو ته وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي الله یې ټولې دعاګانې قبولې کړي دی خدای په خپلو بچو ابوبکر دی محمد احمد څومره بچي دي خدای پاک دې ټول خوشحاله کړي خدای دې په بچو باچا صاحب ته دعا کوي باچا حاجي زموږ ډېر خدمت کوي خدای دې په بچو خوشحاله کړي الله خیر او برکت ورکړي چا چې زموږ دلته خدمت وکړو خدای خوشحاله کړي دا تور سرو ته دعا وکړي دې بچو ته دې لوڼو ته دوی ته دعا وکړي خدای ته بار بار راولې خدای دوی دغه د بچو راولې خدای غېږې د نارینه اولاد نه ډکې کړي او خدای ته په بچو سره راولې ته بیا بیا راولې خدایا او د دې خدای دا خو تور سرې دي اگر دې دوم نه دي خدای تعالی راغلی دي او تا ته لاس نیولې دي خدای د دوی دعاګانې قبول کړي خدای دوی ټول حاجتونه پوره کړي خدایا خدای په چې څه حاجات دي تا ته معلوم دي او بچي ځان ته خپل حاجتونه زنانه ټولو ته خپل حاجتونه را مخکې کړي را مخکې کړي خپل حاجتونه خپل پروردګار ته خپل رب ته زما رب په دعا خوشحالیږي که نه زما رب په غوښتو خوشحالیږي او چې دې میدان کې رانه کې کوم ځای به یې راکوي نو زموږ خو ورته ولاړ یو لبیک ورته وایو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لك نو زما دې ته دعا کې دې تور سرو ته خدای د دې دعاګانې قبولې کړي خدای د دوی د حیا ژوند نصیب کړي د پردې ژوند دې نصیب کړي د چا پکې اولاد نه اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي په خپلو بچو خوشحاله کړي په مور پلار یې خوشحاله کړي په وروڼو خویندو یې خوشحاله کړي او د دنیا او د آخرت عزت ورکړي او الله د حیا او د پردې څادر پې واچوي او الله تعالی چې د بیبي فاطمې سره او د بیبي عایشې سره خدای هغه زندګي او حیاګانې نصیب وګرځولې کړي او خدای ته زمونږ سره یو ځای خدای جنتونو ته بوتلی کړي خدای ته په خپلو کورنو خوشحاله کړي او چې چاته پکې څه ټینشن پریشانۍ دي خدای هغه ټینشنونو پریشانۍ ولا په خوشحالو باندې بدلې کړي په خپلو کورونو یې خوشحاله کړي په خپلو خاوندانو یې خوشحاله کړي په خپلو بچو یې خوشحاله کړي په خپلو مور او پلارونو خویندو یې خوشحاله کړي او خدای دوی ته هم که چا د دعاګانې ویلې دي تا ته معلوم دی دعاګانې ولا قبولې کړي خدای زمونږ او د دوی دا حج قبول کړي عرفه رسول الله مبارک فرمایي الحج عرفه وایي حج هم د عرفه ده ګورې حضور پاک وایي دا عرفه حج دی دا حج دی خدای زمونږ دا حج قبول کړي خدای رکن اعظم دې ته قبول کړي او الله که زمونږ نه پکې څه بیادبۍ شوي معاف یې کړي ریاکارۍ به شوي خامخا شیطان دې زړه ته ظالم وسوسې ورچوي دا غیر اختیاري مونږ معافي غواړو خدایه معافي غواړو خدایه ریاکارونه د شرکیاتو نه مو ساتې کفریاتو نه مو ساتې فسق و فجور نه مو ساتې خدای بچیم خودینداره کې منځګزاره کې روجهداره کې او سلمان ته زما دا بچی دعا کې بیمار دی چې خدای جوړ کې او خدای کامیاب کې او خدای والا د زړه خوشحالی ورکړي او بل زوی مې انیس احمد عالم دی چې خدای شیخ الحدیث کې دواړو له خدای زامن ورکړي او دواړه خدای زما او د کور والا زمونږ د غېږې لاندې وساتي د اتفاق زمونږ انګین دی خدای زمونږ د غېږې لاندې وساتي ستاسو انګین دی ستاسو بچي خدای د غېږې لاندې وساتي